ښاغلی مفتي صاحب، وفادار شګیوال د کندهار ولایت څخه پوښتنه پرېښوده. وایي که یو څوک خپل ځان مړ کړي، د دې کس د جنازې لمونځ کیږي او که نه کیږي؟ مهرباني وکړئ محترم مفتي صاحب. حامدا و مصلیا اما بعد. د محترم رور د پوښتنې په جواب کې علماء کرام فرمایي هغه څوک چې خپل ځان مړ کړي، که په خطا سره ځان مړ کړي یا په عمدن یعنی په قصد سره ځان مړ کړي، نو دغه شخص د جنازې لمونځ کیږي. البته هغه د قوم راهنما یا هغه مشهوره اشخاص هغه باید په جنازه کې شرکت نه وکړي. فتاوای هندیه جلد اول صفحه 109، رد المحتار جلد دریم صفحه 108. همدا ډول فتاوای قاضی خان جلد اول صفحه 106. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.